بسم الله الرحمن الرحیم. د معاشرتي رویو د اصلاح چې کومه سلسله مونږ شروع کړې وه، په هغې کې مونږ نن نه به انشاءالله د هغې رویې ذکر کوو، کومه رویه چې زمونږ کې د اکثرو خلقو د روژې په باره کې ده، او په دې باره کې به انشاءالله یو دوه درې ویډیوګانې هغه مخې ته راځي. اولنی دا ده چې د خلقو اکثریت داسې دی چې هغه د رمضان د میاشتې نه، د روژې د میاشتې نه داسې یریږي لکه چې سړی د بلا نه یریږي، او د مخکې نه ورته په سر دړي، او چې د رمضان المبارک میاشت راځي د ده سره غم کېږي، اوس به بیا لوږه تېرول غواړي، اوس به بیا تنده تېرول غواړي. دا عجیبه غوندې خوی زمونږ په معاشره کې دا رایج شوی دی، او ډېر شي خلک داسې دي په دې زمانه کې چې هغه د رمضان المبارک دپاره د مخکې نه د دې خبرې د منصوبه بندۍ کولو په ځای چې په دې رمضان کې به زه څومره عبادتونه کومه، زه به څومره د خپلې عاجزۍ اظهار کومه، زه به څومره په شوق سره په رغبت سره روژې نیسمه، د دې په ځای باندې دا منصوبه بندي کوي چې د رمضان المبارک دا میاشت به زه تېرومه څنګه چې صرف په ما باندې تېره شي. هغه مشهوره خبره ده، خلک وایي ټایم پاس کوم، نو چې دا ټایم به پاس کېږي څنګه؟ نو اکثریت داسې بیا چې د شپې دپاره یې ګراونډونه کتلي یا بیټکونه کتلي، مختلفې اکثر داسې چې هغه د معصیت او د ګناه کارونه په هغې کې اخته د شپې، او د ورځې دپاره یې صرف او صرف یو کار ټاکلی چې د ورځې به زه صرف او صرف خوب کومه، د دې نه علاوه بل څه کار نه کوم. دا رویه بدلول پکار دي. د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی ژوند ته کتل پکار دي چې شپږ میاشتې به یې د روژې د تېرېدو نه وروستو د روژې شکر ادا کوه، او د هغې نه وروسته به بیا شپږ میاشتې د روژې انتظار کوه، او دا دعاګانې به یې غوښتې چې الله مونږه د روژې میاشت ته ورسوي، چې هغه فضیلتونه، هغه ثوابونه چې هغه په دې میاشت کې دي او هغه په نورو میاشتو کې نشته، چې مونږه د هغې نه سرفرازه شو، مونږه هغه حاصل کړو، او د هغې د دغې غنیمت نه، د غنیمت د موقع نه مونږه فایده اوچت کړو. نو مونږ له هم پکار دي د رمضان المبارک د استقبال تیاري شروع کړو، د شوق دپاره، د خپل رغبت دپاره په دې شعبان په میاشتې کې د روژو اهتمام وکړو، او ځان ورته تیار کړو چې په مونږ باندې د رمضان المبارک میاشت بوج کېږي نه، بلکې دا زموږ دپاره د خوشحالۍ، د فرحت او د سرور سامان وي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق